السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو د پی اس ال لپاره تاسو دغه رنګي زما د موبایل په سکرین باندې چې تاسو ته کوم ډي پی ښکاري خپل د عکسونو نه تاسو دغه ډي پی څنګه جوړولی شي چې کم ټیم تاسو سپورټ کوئ د هغې پریم څنګه لګولی شئ خپل تصویر سره د هغې مکمل ډېر ښایسته ډي پی چې دا هغه تاسو جوړولی شئ چې کم یو ټیم سپورټران یې تاسو نو د هر یو ټیم لوګو چې دا هغه په خپلو عکسونو باندې تاسو څنګه لګولی شئ نو دغه طریقه به درته راښایم ویډیو را سره تر اخره وګورئ ویډیو سکپ کوئ مه خو دې نه مخکې وړوکی شان راځئ که تر اوسه پر تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ خوا کې د घंटे निशान هم کلیک کړئ چې زمونږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به قدرمنو تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې راکړی دی. هلته نه به سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو کولو کوئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. اولنی آپشن دی فرینډز. ټیک ده، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې چې کله تاسو کلیک واخلئ دلته کې تاسو ته فریمونه ملاویږي. مثال په طور د کم یو ټیم تاسو سپورټران یې هغه تاسو سلیکټ کړئ. دا پېښور زلمي ما راواغستلو. ټیک ده، اول به ټولو نه اول پریم سلیکټ شو. صحیح ده، ورپسې دلته به تاسو ته یو آپشن راوالي ګیلري. سمپل په دې کلیک واخلئ. اوس د ګیلري نه هغه یو تصویر راواخلئ کم چې تاسو په دې فریم کې لګول غواړئ. مثال په طور ما دا راواغستلو. صحیح ده، دا به تاسو له دې ځای نه ښکلی ریسایز کوئ، ښه توله به یې برابر کوئ. هم په دغه فریم کې به دا تاسو ولګوئ. نو اوس که تاسو ته ښکاري لاندې د زلمي لوګو ولګېدله دغه شان د فریم ولګېدو ډېر خوندور عکس دی. مطلب چې کم ټیم سپورټ کوئ نو هغه تاسو سمپل له دې ځای نه څه کوئ د هغې فریم راخلئ. ورپسې خپل له موبایل ګیلري نه بس خپل تصویر راخلئ چې کم یو تاسو لګول غواړئ سمپل هغه تصویر چې دی هغه راخلئ او دغه شان دی په هغه فریم کې سیټ کوئ. ستاسو ډي پي چې دی هغه به اټومیټیکلی سیټ کېږي. دا وګورئ ښه ښکلی تصویر ریسایز شو ولګېدو. اوس دلته کې راشئ دا تاسو شیر کولی هم شي، سیف کولی هم شي. په سیو آپشن باندې کلیک وکړئ دا بس تاسو ته موبایل ګیلري کې سیف شي. او که شیر کولی غواړئ نو سمپل له دې ځای نه شیر کولی هم شي. قدرمنو دا باندې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.